کله چې د افغانستان بانک له صرافانو غوښتنه کړې چې دوی به شرکتي جوازونه اخلي او نشي کولای چې دوی د جواز په اخیستلو کې اختیار ولري. له هغې ورځې شاوخوا 3 اونۍ کېږي چې په ټول هیواد کې صرافانو خپل دکانونه او صرافۍ د اعتراض په ډول تړلي دي او له هغې ورځې تر اوسه ښاریان او هیوادوال له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د سرتاسري شورا د خوست د صرافانو اتحادیې مسؤلینو ګواښ وکړ که په 2 ورځو کې د دوی غوښتنې ونه منل شي د یو لاریون په ترڅ کې به د افغانستان بانک دروازې ور وتړي. دغه یوه خبره کې چې به شرکتي جوازونه وخولئ چې څومره دلایل موږ سره ویل دوی موږ د دلایل ځواب دی نه شي ویلی الا وخت نه غواړي بیا یې ته مکتوب ورولګي چې نه شرکتي جوازونه یا یې چې دغه جوازونه موږ ته متحدین ویلي دي افغانستان نه د متحدین دی افغانستان خپله یوه مستقله بودجې دو د افغانستان اوضاع ته په کتې سره باید دی پرېکړه وکړي. د خوست صرافانو د یوې اعتراضیه غونډې په ترڅ کې د افغانستان بانک غوښتنه وکړه چې دوی ته د خدماتي پولي او د صرافۍ انفرادي جوازونه ورکړل شي. دا کربندیز کړی دی دا کربندیز به تر هغې پورې موږ صوتي تر څه پورې چې موږ سره افغانستان بانک پرېکړه کړې نه وي یا کوم غږ چې موږ ورکړي دي هغه نه که دی عمل وکړو کربندیز به خلاصېږي که عمل یې ونه کړو موږ به هغه کربندیز تر هغې پورې دوام لري تر څه پورې چې د پرېکړه کړې نه وي چې موږ دا 14-15 ورځې کېږي دوکانونه هم باندې تړلي دي موږ او موږ د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې موږ اجباري جواز موږ نه غواړي موږ ته اختیاري که چا پل خدمتي جواز جوړوه که چا د صرافۍ جواز جوړوه دا به موږ اختیار وي موږ دې ته که ژمنې قانون ته هره اونۍ هره میاشت موږ د بانک ته هغه ورکوي د خبر ورکوي موږ خو غیر قانوني نه وي اوس زه د 2023 کال پورې جواز لرم مالیه مې داخله کړې دو بیمه مې داخله کړې دو هغه په کوم قانون کې دی په ملغوه کوي. دوی د یو لاس مدعیس پرېکړهلیک په ترڅ کې ګواښ وکړ که غوښتنې یې ونه منل شي خپلو اعتراضیه غونډو او لاریونونو ته به دوام ورکړي. هغه لس مدعیس پرېکړهلیک چې د خوست صرافانو بلکې د سرتاسري شورې د دوی لپاره وړاندې کړی دی لومړی جوازهای قبلی انفرادی صرافی د خدمات پلی برای مدت 3 سال تمدید و اجرا شود. دوم جوازهای جدید انفرادی صرافی و خدمات فعلی کافی سابقه توضیح کردن. سلام فعالیت‌های دستپوریشان مطابق مقرر صرافان از طرف بانک مرکزی تنظیم شود. د یادولو وړ ده چې د صرافانو کاربندیز په هیواد کې ګڼې ستونزې رامنځته کړي دي. صرافان وایي که د افغانستان بانک پر صرافانو یاد قانون پلی کړي ډېری صرافان به له خپل کاروبار لاس واخلي او ژوند به یې له اقتصادي ستونزو او کړاونو ډک شي.